عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترجمه: د سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو خواته 3 سړي راغلل د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت په حقله معلومات وکړي. کله چې ورته معلومات ورکړی شو نو هغوی دغه عبادت کم وګڼو. خپل منځ کې وویل چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څه نسبت دی؟ هغه ته خو الله تعالی ټولې مخکینۍ رستنۍ خطاګانې معاف کړي دي. بیا پکې یو سړي وویل چې زه خو به همیشه ټوله شپه مونځ کوم. دویم وویل زه به هره ورځ همیشه روژه نیسم. دریم وویل چې زه به همیشه ځان د ښځو نه لرې ساتم او هیڅکله به واده نه کوم. د دې نه وروستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی خواته راووتلو او ویې فرمایل چې تاسو اوس داسې خبرې کولې، په الله قسم زه په تاسو ټولو کې د الله نه زیات ویریدونکی یم، خو زه روژې هم نیسم او بوزه کېږم هم. زه د شپې مونځ هم کوم او اوده کېږم هم او د ښځو سره ودونه هم کوم. چا چې زما د سنتو نه مخ واړو هغه زمونږ نه نه دی. فایده: اسلام د عدل او انصاف دین دی او په دې کې څه زیاتې نشته دی. دا د انتها پسندۍ خلاف دی او د دې ټول تعلیمات د عدل او انصاف دي.